او آخر کې ګوره زه د دې حالاتو متعلق یو څو خبرې کوم. مرګ هیڅ پته نه لګي، د ټارګټ هیڅ پته نه لګي. مفتي شاکر باندې په ورمړو کې چې کومه دماکه وشوه، د هغه دماکې په نتیجه کې مفتي منیر شاکر شهید شولو. دا ډېر د افسوس مقام دی. په رڼا ورځ یې په جار وژلی یم، په رڼا ورځ یې په جار وژلی یم، زه د خپل کور څوکیدار وژلی یم. ارمان به وکې وخت به تیر وي، ارمان به وکې وخت به تیر وي، په ما به جوړوي د تورو خاورو خونه. کور مې د زړه ورپسې وران شو، کور مې د زړه ورپسې وران شو، په یار ودان شو د لحد تور دیوالونه. ملګرو، ارواحات مفتی منیر شاکر صاحب نور زمونږ په منځ کې نشته، او د هغه غږ به تل ژوندی وي. د پښتنو دې مظلومې خاورې ته د ده غږ تل یو آزاد غږ و، یو سپېڅلی غږ و. مولانا خنزیب صاحب وایي چې مفتی منیر شاکر صاحب یوه ورځ راته وویل چې د پښتنو د بده ورځ چې وینم ډېر مې زړه دردېږي، ډېر بېکاره خلکو غلامان کړي یو، خو که هر څه کېږي موږ به خپل غږ پورته کوو، خپل وس به کوو. دا د هغه عزم و، دا د هغه ژمنتیا وه چې د هرې ستونزې، هرې بدګمانۍ او هرې توتنۍ په وړاندې خپل دریځ کلک نیولی و. مولانا خنزیب صاحب وایي چې ما ترې وپوښتل چې مفتي صاحب ډېر خلک ستا په اړه بدګمانه دي، په کرم او خیبر کې چې څه شوي دي د دې حقیقت یوه ویډیو جوړه کړه چې خلک پې پوه شي حقیقت باندې. مفتی صاحب مسکی شو، ویل یې خامخا به کوم. یو وخت مې خبرې کړې هم دي، ډېرې خبرې د ولس نه پټې دي، خو دې وخت کې هر څه راباندې روښانه شوي دي. اوس چې هر څومره وس راسره وي د پښتون قام لپاره به خپل غږ پورته کوم. وروستۍ خبرې ډېرې دردناکې وې، دردېدلې خبرې وې. ویلې چې د باچا خان کتاب لوستمه، ډېر افسوس کوم چې کاش ما باچا خان په خپل وخت پېژندلی وی. های های مفتی صاحب ته لاړې، خو تا چې کومې خبرې کولې، تا چې کوم درد درلود، هغه اوس زموږ د زړه درد شو. ته لاړې، خو ستا خبرې اوس زموږ ژمنه ده، ستا غږ اوس زموږ آواز دی. موږ به ستا د ارمانونو تسلسل یو، موږ به ستا مبارزه ژوندی ساتو، موږ به ستا د پښتنو لپاره پورته کړی غږ هېڅکله چوپ نه کړو. الله دې جنت الفردوس ته نصیب کړي مفتی صاحب. آمین ثم آمین.